د لمانځه صحیح الفاظ څنګه ادا کو، یعنی لمونځ څنګه په صحیح الفاظ سره ادا کو، دا یو ډیر ضروري ویډیو ده. نن به ستاسو مخ ته د لمانځه الفاظ ستاسو مخ ته بیان کما، تاسو ضرور د سره واوري او د سره شیر کړئ دا ویډیو د ثواب په نیت باندې چې کله یو مسلمان وفات سي او د یو لمونځ هم نه قبول، ځکه چې د لمونځ کول کوم طریقه ده او کوم چې هغه الفاظ هغه به صحیح هم نه وي ادا کړي. نو دا ویډیو ډیر ضروري ویډیو ده، خامخا د سره واوري. کله یو انسان چې د لمانځه نیت وکي د دې بعد چې کم هغه سبحان ده، یعنی کم ثنا ده دغه چې وایي، نو دغه صحیح الفاظ داسې دي لکه چې درته وایم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. زموږ اکثره خلک یې سبحان وایي، دا ها ده دې پر ځای باندې هغه کښنی ها دوه ټکو ولا دوه سترګو ولا ها چې دغه وایي، نو دا ها ده سبحانك اللهم وبحمدك، دلته هم ها ده ها نه ده، موږ خلک یې وبحمدك وایي. وتبارك اسمك، زموږ خلک وایي وتبارك اسمك. وتعالى جدك، موږ خلک وایي وتعالى جدك ولا اله غيرك. بدغه بعد اعوذ بالله بیا بسم الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وس الحمد لله شریفه هغه په سره کوم صحیح الفاظ سره بدار کوم وایو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زموږ خلک یې سره کوم وایي الحمد لله، اوس دلته الحمد حاده ستوني کې ویل کېږي الحمد لله رب العالمين. رب العالمین دغه رابه سپکه نه وایي، دا به ډکه وایي رب العالمین. موږ خلک وایي عالمین، دا معنا غلطه سوله، د تورې چې دی دا غلط سو. رب العالمین په عین سره. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، زموږ اکثره پښتانه چې دی الرحمن الرحیم دغه لفظ چې دی بالکل غلط سلو. نو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. موږ خلک یې وایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، حالانکه دا غلط دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بیا اهدنا الصراط اهدینا نه دی، اهدینا نه دی، اهدنا الصراط دغه سین نه دی، صواد. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بیا چې کوم صورت وایي مثلا قل هو الله شریف زموږ پښتانه ډېر زیات وایي، نو دغه په غټ قاف سره ویل کېږي، په کوچني قاف سره دې معنا ډېر زیاته غلطېږي. نو دغه قل هو الله په ستوني کې وایي، څومره چې وس وي دغه وس مطابق، د وس زیات پوښتنه تاسو څخه نه کېږي، خو کوشش و مهنت به لازمي کوي. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سيسلو اوس د دې بعد چې کله بیا ته رکوع ته ځې سبحان ربي العظیم، اوس موږ پښتانه وایي سبحان ربي العظیم وایي، دا غلط دی. سبحان ربي العظیم. بیا چې کله دا درې ورته وایي، اوس چې راپورته کېږي د رکوع څخه سمع الله لمن حمده، زموږ پښتانه وایي سمع الله نه دی، سمع الله عین دی. نو دا که چېرته غلط وایي سمع الله یې وایي معنا غلطېږي. او بیا دغه بعد ربنا ولك الحمد، لك الحمد هم صحیح دی، اللهم ربنا ولك الحمد هم صحیح دی، خالی ربنا لك الحمد ویل هم صحیح دی. بیا چې کله ته لاړ سې سجدې ته الله اکبر، سجده کې درې واره سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. اعلى زموږ خلک همزه دلته وایي، دلته همزه نه دی بالکل او دا عین دی. سبحان ربي الاعلى. بیا چې د دوی سجدې وکړې التحیات، زموږ خلک وایي اتیات نه دی، دا بالکل غلط دی. التحیات لله
والصلوات زموږ خلک وایي اتیاتو ویل نه دی پکار دا التحیات دی نو التحیات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بيدغبد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بدرود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد